السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورسره تاسو ملګری احسان الله ملګرو. تاسو په پیله دغه ویډیو کتلی چې د نیلم ګل او د یاسین چې دی نو هم د دغه دواړو لایو ویډیو رااله او نیلم ګل هم په ټیک ټاک باندې لایو ویډیوګانې سٹارټ کړي. ملګرو ټیک ټاک چې دی زمونږ هغه تور سره چې دی هغه پې پردې کړې. ملګرو دې نه مخکې چې دی نو مینو خان مینو به هم په ټیک ټاک راتله. نو د ټیک ټاک د لایو سره سره چې د هغې ټولې ویډیوګانې لیک شوې او هغه رااله. ملګرو اوس ډېره زیاته خبره دغه شانتې چې دی نو نیلم ګل هم اوس په ټیک ټاک باندې لایو راځي. ملګرو نیلم ګل چې دی د پښتو ډرامو کې کار کوي، فلمونو کې کار کوي او د هغې سره سره اوس د ټیک ټاک له راله. ملګرو دا به تاسو ډېر زر وینئ چې دا به په بقو بقو جاړو خو هغه وخت به تېري او زمونږ هر یو کس له دغه یو اصلاحي پیغام چې یاره په ټیک ټاک باندې کار مه کوئ. کمې زنانه کمې تور سره چې په ټیک ټاک باندې راځي نو هغه د ټیک ټاک د سکرین نه اخوا شئ. ملګرو تاسو چې دی د یو ایس ای اکاونټ نه هم پیسې ګټلی شئ د ټیک ټاک نه چې یاره تاسو لایو مه راځئ او تاسو دغه شانتې خپلې ویډیوګانې خېجوئ. هسې هم تاسو خپله وایرل یې نو تاسو به پیسې ګټئ. زموږ دغه یو اصلاحي پیغام دی چې یاره تاسو په ټیک ټاک نه چې کوم فیمیل دي دا د ټیک ټاک د سکرین نه اخوا شئ. ولې چې بیا به وخت تېري او بیا به جاړئ، بیا به سترګو کې سکان وښئ چې یاره اوس موږ څه وکړو. ملګرو دغه ماته ګوډه ویډیو د دغه ویډیو در سره لازمي شیر کړئ چې هر یو کس له ورسېږي. ملګرو زما د یوټیوب چینل چې دی دا لازمي سبسکرایب کړئ چې زما 1000 سبسکرایبر کمپلیټ شي. ملګرو تاسو ته ښه پته ده چې په هر ویډیو کې موږ محنت کوو او ستاسو دپاره موږ ویډیو ریکارډ کوو. نو هیا تاسو موږ ته لازمي په کمنټ کې ضرور لیکئ چې را روانه ویډیو چا باندې جوړه کړو او زموږ ویډیو ستاسو خوښېږي نه خوښېږي نو دا به تاسو کوئ. زما چینل چې دی دا لازمي سبسکرایب کړئ. ملګرو دغه نیلم ګل ته صرف دغه یو پیغام دی، دغه یو اصلاحي میسج دی چې یاره دغه په ټیک ټاک باندې لایو راځي دغه لایو مه راځه. ولې چې بیا به سبا له ډېره زیاته خفه نو زما هر یوې تور سرې ته دغه یو میسج دی چې یاره په ټیک ټاک باندې لایو مه راځه. ولې چې سبا له به ستاسو هم دغه شانتې پیکچران لیک شي، ستاسو هم دغه شانتې ویډیوګانې لیک شي نو بیا به ډېر زیات خفه ملګرو زما ویډیو مو خوښ شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ. خپل روح خوږ احسان له ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.